قیامت تیر شوی و حس نخوا دستا پات دا سمویا چې ما تاسو سره به حساب کتاب د قیامت په ورځ نه کیږي او زمو ستانه به پختنه نه کیږي. نور حسابین خو پریدا ترمذی شریف کې حدیث ده 2414 رسول الله مبارک فرمایي د ادم بچي به یو قدم د بل نه وانخلی یا قدم به پورته نه کی مگر الله رب العالمین به د یسو شیانو پختنه ته کوي او موت به دې ته متوجه شو. سوچ پکې وکړه، فکر پکې وکړه بنده. عادي دا دنیا مګړه، دا دنیا کې آخرت ته خسته کا. رسول الله مبارک فرمایي د عمر په باره کې به د دې بنده نه پوښتنه کیږي فيما افناه، ای بنده د عمر دې څنګه تیر کړو، څه دې پکې کړو. دویم نمبر به رسول الله مبارک فرمایل وای الله به پوښتنه کوي د ځواني په باره کې فيما ابلاه، ای بنده ځواني مې درکړې وه، د خپل ځواني دې څنګه تیره کړې وه. او دریم نمبر رسول الله مبارک فرمایي د مال په باره کې به د بنده نه پوښتنه کیږي من اين اکتسبه، څنګه دې دا کسب کړو، څنګه دې ګټلو، حرام وي که حلال وي. او رسول الله مبارک فرمایي وفيما انفقه، ای بنده څنګه دې خرچ کړی وي، بیرته په اسراف کې او که په حلالو کې دې خرچ کړی وي. او رسول الله مبارک فرمایي د دې پوښتنه به الله کوي د علم په باره کې، ای بنده په دې خپل علم دې څومره عمل کړو. الله دې موږ او تاسې ټولو ته د دې شیانو عمل لا نصیب کړي.